امام احمد بن حنبل رحمت الله علیہ اللہ په خوب کې زیارت وکړو، الله یې ولیدلو. اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې یو انسان الله په خوب کې لیدلی شي، زیارت یې کولی شي. خو د هغې خپل خپل تعبیرونه چې څنګه دوی ولیدلو، نو عالمانو نه به تپوس کې سل ځلې الله رب العزت په خوب کې لیدلی. اخري ځلې چې ولیدلو د الله نه تپوس کوي، ای زما ربا تا ته په دنیا کې د ټولو نه محبوب څیز کم یو دی؟ مونږ او تاسو خو چې کله وزیر اعظم سره، وزیر اعلی سره، یا مثلا الله یا پیغمبرم خوب کې ولیدلو، نو خپل ذاتی تپوسونه به ترې کوو چې جي مخکې به زمونږ څه حالات به ښه شي که نه شي، او زما بچی به پروفیسر شي که نه شي، او زما دې بچو ته به څه جاب موب میلاو شي که نه میلاو شي، او جي ما ته دعا وکړه چې مال حال کې مې اضافه وشي. امام احمد بن حنبل تپوس کوي، اے رب کائنات ستا درجه اعلی ده، نو ستا مینم اعلی ده، ستا درجه اعلی ده، ستا مینه محبتم اعلی دی. چاته چې ستا مینه محبت حاصل شي هغه د دنیا نه عظیم انسان دی. ورضوان من الله اکبر، د ټولو نه بهترین څیز په دنیا کې چې کوم دی هغه د الله خوشحالي ده. چې کوم انسان نه الله خوشحاله شي دته د دنیا عظیمه خوشحالي میلاو شي، اکبر د ټولو نه عظیمه. الله رب العزت ځان ته اکبر، الله اکبر وایي زه اکبر یم، بیا وایي زما مینه هم ټولو نه زیاته اکبره ده، زم اکبر، زم اعلی، زما مینه هم په مینو کې اعلی. ان وجدتنی وجدت کل شیء، که الله درته میلاو شو هر څه درته میلاو شو. و ان فقدتنی فقدت کل شیء، که الله دنه رک شو د دنیا هر څیز تا نه رک شو. وانا خیر لک من شیء من کل شیء، الله وایي زه تا ته د دنیا د ټولو څیزونو نه اعلی یم. چې الله درته میلاو شو هر څه درته میلاو شو. نو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تپوس کې، یا الله تا ته په دنیا کې محبوب څیز کم دی؟ د هغه مطلب دا و چې زه به دا څیز ښکل کړمه، نږدې به یې کړمه، محبوب به یې کړم، نو زه به هم د الله محبوب جوړ شم. یا الله تا ته محبوب څیز کم یو دی؟ ستا څه خوښ دي؟ موږ د زوی نه تپوس کوو، بچیان اختر را روان دی، تا له کم رنګ کپړې والم؟ د ښځې نه تپوس کوو، تا له کم سینګار راوړمه، تا له کم میک اپ راوړمه؟ د وړو وړو بچو نه خلک تپوس کوي، د 2 کالو ماشومو نه، د 3 کالو ماشومو نه تپوس کوي، بچیه څه دي خوښ دي، څه شی دله راوړمه؟ د ګاونډیانو یارانو دوستانو نه تپوس کوي، کم ګفټ دله درکمه؟ هی چېرته موږ دا کتلي دي چې زما رب په کوم څیز باندې ډېر راضي کېږي، چې دا ټول کائنات یې پیدا کړی دی، او زمونږ دپاره ښکلا پیدا کړې ده، زمونږ دپاره د ښایست سامان پیدا کړی دی، زمونږ او ستاسو د اطمینان د سهولت دپاره دا ټول اشیا پیدا کړي دي، زمونږ د خوراک څښاک دا هر څه هغه پیدا کړي دي، زمونږ د مور او پلار، زمونږ د ښکلې ښځه او زمونږ د ښکلې ګلالي بچي دا موږ له الله را کړي دي. د هغه رب کریم نه چا هم تپوس ونه کو چې ای ربه ستا کوم یو څیز محبوب دی؟ هر سړی بل وکړي که نه، واټ از یور چایس، ستا څه چایس دی، ستا څه خواهش دی، ستا څه خوښ دي؟ نو امام احمد صاحب تپوس کوي، اے رب کریمه زه د دنیا تپوس نه کومه، زه د ځان باره کې تپوس نه کومه، زه د بچو باره کې تپوس نه کومه. اے رب کریمه یو کم سل ځل مې ته ولیدلې، خو زما ادب ما ته مانع شو، د ادب د وجې نه مې تپوس نه شو کولی. اوس خو ډېر ملاقاتونه وشو، ای رب زه به درنه یو تپوس وکړمه. وایي وایه بنده څه تپوس کې، ته خو زما ډېر محبوب یې، ځکه سل ځله مې در سره ملاقات وکړو، څه تپوس دی؟ وایي ای زما ربه ته په دنیا کې د ټولو نه زیات په څه باندې راضي کېږي چې زه هغه عمل وکړم. امام احمد بن حنبل ته رب کائنات وایي، اے زما محبوب بندا زه د ټولو نه زیات په خپل قرآن باندې د انسان ناراضي کېږم. قرآن سره مینه